عمران خان وای داعش له افغانستان څخه پیدا شوی. سلام ستړي مشه، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ورځې وړاندې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ته په څرګندونو کې وویل چې ګواکې د داعش ډله له افغانستانه پیدا شوې. ذبیح الله مجاهد یې په اړه غبرګون ښکاره کړی دی. نوموړي په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وایي چې د داعش پدیده د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پاکستان څخه افغانستان ته پیدا شوې ده. هغه د پاکستان صدر اعظم عمران خان هغو څو څرګندونو په اشاره چې ګواکې داعش له افغانستان څخه پاکستان او سیمې ته خطر متوجه کوي، وایي چې د داعش پدیده د کرښې له هغې غاړې موږ ته پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریځ یو څه سخت شوی دی، خو بیا هم ډېری خلک د طالبانو ورته څرګندونې نمایشي بولي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.